السلام علیکم دوستانو. تاسو نن په دا ویډیو کې را سره وګورئ یو دی غلط ملا جادوګر د دې په خولو یو ورور کړي دي چې تا باندې خپل ورونه کوډې کوي، تعویضان کوي. د هغه په باره کې را ولاړ سوی د دغه خبره ملا د بړوه خبره یې منلې ده. 2 دانې ورونه یې په شهادت رسولي دي، ډزې یې پکړې دي، نور 2 ورونه یې زخمیان کړي دي، یو چې د اخ شی وځلی ده هغه یې په قتل رسولی ده. نور ته یې په دا ویډیو کې را سره وګورئ. نانو مرګرو د فقیر آباد تاڼي پولیس یو سیریل کیلر نیولې دی. دا یو داسې درنده صفت ملزم دی چې د په یو څو میاشتو کې 3 قتلونه کړي دي او 2 کسان زخمیان کړي دي. دا چې قتلونه کړي دي د دې وجه چې کوم دی یادوي هغه تعویضونه یادوي. دا او د دې کیس ابتدایي تفصیل مزید تفصیل به زه تاسو له په دې رپورټ کې درکوم چې د تعویضونو نه دا خبره څنګه شروع شوې وه او دې کې اوسه پورې دې ملزم چې کوم کسان مړه کړي دي هغې څنګه مړه کړي دي، هغې سره یې څه رشته وه او پولیس دې ملزم ته څنګه رسېدلي دي او د ده ګرفتاري څه شوې ده او دې ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي. دا یو تفصیلي رپورټ دی، ضروري وګورئ. بیبي دا پولیس چې کوم سړی نیولی دی دا ستا څه دی؟ دا زما ورور دی. ها، دا جنګ جګړې د څونه وخت نه شروع شوې وې؟ دا خو د روجې نه چالو شوي دي. او بیا څه چلو شو؟ بیا د ما 4.5 کاله زما د واده شوي دي. د ما د وروڼو سره هېڅ مړی ژوندی نه و، هېڅ تعلق زموږ دوی سره نه و، نه دوی راغلي دي نه موږ ورغلي یو. دوی اچانک د چهارشنبې په ورځ راغل. ستا د اړونه؟ زما د اړونه تاسو کره؟ مونږ کره دوی د چهارشنبې په ورځ راغل. ما له هم دمکي راکړه، ما سره ډېر زیات جنګ وکړو، ډېر هغه یې وکړو. ما ورته په قرآن لاس کې غوښتو چې دا تاسو کوم یو ورور دی؟ شهزاد او سید میر، دا دواړه سرونه دي؟ دا دواړه زما وروڼه وو. دوی مونږ کره راغل د چهارشنبې په ورځ روژه وه، زه اوده پرته ومه، 12 بجې وې د غرمې چې دوی راغل. ما ته یې ور ووهلو، دوی را دننه شو، ما ښه سلام دعا یې راسره وکړل، کېناستېدل، خبرې اترې. ما ښه تپوس پوښتنه ترې وکړه بابي څنګه، واړه څنګه دي، چې دوی ویل ته ما نه څه غواړې؟ ما خو تاسو نه سم نه دي غوښتي، ما تاسو ته چترین کړی دی، تاسو ته ما د پیسو څه ذکر کړی یا بل څه یا بل څه نه. ته خاوند سره په تعویضونو پسې ګرځې، په مونږ تعویضونه کوې، چې ته په مونږ تعویضونه کوې. زما بچي چې دی ټول لیونیان شوي دي. دا یو هغه ډېر خبرې اترې دي یو کې ما ته په قرآن لاس کې غوښتو، په دې بچو په سر مې ورته لاس کې غوښتو چې قسم په خدای که ما په تاسو اسم کړي یا زه په دې نیت باندې وتې یم چې زه په دې وروڼو ته تعویض وکړم یا څه دغه وکړم، زما تاسو سره څه منه چې تاسو نه راځئ مونږ نه درځو، نو د دې باوجود به زه به تاسو څنګه تعویض وکړم. بیا دا خبرې کېدې بس دې اچانک پاڅېدل، دې مشري ماله دمکي راکړه چې منې شه د دې کارونو نه، که منې نه شو نو که بل ځل راغلم سره ستا به زه دا ټول کور ولمه. په دې باندې بیا زما لیور هم را پاڅېدو، هغې هم په اکشن واغېستو چې خپلې خور سره دې کار دی د نور خلکو سره نومونه اخلي، چې دی هغې باندې چې دی جنګ بنګ وشو لکشانې دوی زما خاوند پسې لاړل. د چهارشنبې ورځ دوی زما خاوند پسې لاړل، دوکان ته هغلی دمکي ورکړه، په هغې تمانچه کې غوښتله، خو هغه ټایم غرمه وه، ډېر خلکو بس دوی پرېغوښتلو، ده پې تمانچه کېغوښته په دې تشي باندې. زما د خاوند ول دیکه ورکړه چې شهزاده خوله په خوله به خبرې وکړو، ته څه دپاره راغلی؟ ده ورته په تمانچه بلوډ یې پرې راښکو، وي ودې لم دا سروي منې کېږي که نه. هغه حالانکې د هېڅ نه هم نه و خبر، هغه دې کې به دې پرېغوښتو، په دغه ورځ باندې دغه 2-3 خبرې وکړي. سید میري پرېغوښتلو، ورته یې ویل چې مه کوه پرېږده، بس دوی لاړ تېنه په موټرسایکل. چې زما دا خاوند کور ته راغو که نه، قسم دې دی داسې زیړو لکه چې به د کور کمان مږلی شوي. د یارې نه دومره په د یاره سخته تېره شوه چې کور ته راغو، ګم سوم و. ما ډېر تپوس وکړو، ویې وهلې چې در سره ویل څه ویل، د هېڅ خبره نه کوله. د ده اچانک خېټه خرابه شوه، باتروم ته تلو راتلو، زه یم ولې والله یاره نه مې خېټه خرابه شوه. چې داسې 1 ګنټه تېره شوه، ښه ریلیکس شو، بیا یې ما ته خبره وکړه چې داسې راته وویلې، وایي ما څه کړي دي؟ وایم بس والله څه ووایو چې مونږ څه کړي دي. بس اچانک راغلم، هغه نمونې او شکلونه یې په ما داسې عجیبه ولګېدل، 4.5 کاله بس څوک د چا دیدن کوي او هغه کوي، نو ډېر عجیبه لګي. دوی په دغه ورځ لاړل، دا په دغه 12 بجو نه واله تر دغه ورځ هم تېره شوه، دا شپه هم تېره شوه، خو ده زما نه دا تپوس ونه کړو چې د ما څه کړي وو، څه وجه وه چې ستا دا اړونه ما پسې راغل. تپوس کولو حق خو یې و که نه؟ نه، دا تپوس هم قدرې د زمانه ونه کړو چې دا ښه شپه تېره شوه، ښه پېشمنۍ وشو، ښه دغه وشو، دی لاړو. دغه ته په دغه شپه هم دی ما ته وایي زما ورسره هېڅ تعلق نشته، مړی کم سپي چې غاپي وي یا چیچل نه شي کولی، حالانکې ده باندې تمانچه کېغوښتله. دی په سبا باندې چې بیا 9 بجې دی پاڅېدو او د شردام یې وکړو
او لاړو ووتو چې څنګه په باندې 9 بجې کېدې د مرګ جواب راغی. د ده څه دوکانو سره خاوه کریانې دوکانونه یې د مالګه وړو وویشتو په دوکان کې په بیا دوکان کې چې دی د څنګه دوکان کولو کو او دی د پاسه دی تلو راتلو دی هلته خلکو لیدو خو خلکو ته داسې پته نه وه. دې دوکان ته لاړو نو تا ته بیا څنګه اطلاع راغله چې دی چشت دی چې دوکان ته ورسېدو نو د ده د تلو نه مخکې د چکرې وهلې د دوکانونو خوا او شاته د سیکلو دوکانونه دي د پیو دوکانونه دي. هغې ویل چې مونږ ته داسې پته وه چې دا ده پسې راغلی دی مونږ به تاسو ته اطلاع کړې وه. دی بیا تاسو ته د مرګ اطلاع راغله نه چې دی کله وویشتلی شو او دی هسپتال ته م ورسېدو بیا مونږ ته اطلاع راغله چې روزۍ نعمان سره چا جنګ کړی دی. داسې ډایرکټ چا ونه ویل چې دی ویشتلی دی چې زما لیورونه څنګه رسېدل دی بیا هسپتال کې پروت و دی بیا مړ شوی و مړ و. بیا یې دغه ځینه چې دی وویشتو بیا یې په موټرسایکل خواړو بیا تللی دی بیا یې دی ویشتی دی. دا ستا څه دی دا زما رور دی خپل رور یې ویشتو خپل رور یې د ده څه نوم دی د ده منیر. یو منټ بیا له تا سره خبرې ختمو دې چې کله تاسو کره تلل راتلل 9 کاله ولې وجه بس هسې بابې صاحب زما د امي سره جنګونه منګونه شوي وو بس د په وجه مونږ هم پرېوځو. دا څو بچي یتیمان شوي دي زما 2 بچي یو لور یو زوی. د هغې نه پس تاله داسې دمکیانې درکړي دي رور نه ما ته یې نه دي راکړي او دی یې ورکړي دي. ښه زما بیرون لی دمکیانې ورکړي زما رون لی دمکیانې ورکړي دی یې ورکړي دي زما د مور. په تا باندې صرف دا یو شک و چې ته په ما او زما په بچو تعویضونه کوې بس دې خبره باندې دا خبره څه د منلو ده دې کې څه جنګ جګړه شوې وه نو ځکه د تعویضونو دغه شک وکړه څنګه نه هېڅ ما سره خو هېڅ تعلق هېڅ جنګ منګ نه دی شوی خو دی وایي چې د دې مشر بچي یادوي چې دی لیونیان شوي دي یو بل ته لاسونه اچولو. زما د مور ورته ویل چې تاسو خیر د دې ډاکټرانو باندې وګرځوئ د دې علاج وکړئ. دوی دا یو خبره کوله چې دا تعویضونه کړي دي او زه ډېره شکرګزاره یم د دې فقیر آباد تاڼې والا چې د موږ سره ډېر تعاون وکړو موږ سره دوی ونیولو. زما دا تاسو ته خواست دی چې زه هېڅکله هم نه معاف کوم ما سره ډېر ظلم کړی زه ډېره په ځوانۍ کې کونډه کړې یم زما د بچو ټول بوج زما په سر باندې دي ما له د ټول عمر پېغور جوړ کړی دی. زه ستاسو به دا سوال کوم تاسو ته چې بغیر پادشاه نه به یې نه پرېږدئ. ستا او ستا بچي اوس څوک ساتي زما سره اوس د مور کره یم او زما دا وروڼه دي نور زما هېڅ سره نشته زما د خوښې د کور نه ماله جواب راځي چې لا مه راځه لا مه راځه. منیره کله چې ته باندې ډس کوو دی رور دی د نومان د ډس نه ته خبر وې چې هغې ویشتې دی نه جي دا څه چلو شو تا سره ته ووایه خپله زه دې ټایم کې د پلار قبر له تللی وم ما سره کور والا وه مونږ د هغوی دوا وکړ پلار له رحمان بابا ته تللی وم چې راغلم کور کې مې موټرسایکل ودرولو ده ور ووالو چې ده ور خبردار دس ویویشتم مونږ د خپلې ګناه نه جي خبر نه یو تا سره نو څه خبرې نه دي شوي بلکل مونږ الف نه بیم نه دي کړی الله به دې خبره ما دی. ستا څه نوم دی زما جی شیراز نوم دی. شیراز ستا په دې رور باندې څه چل شوی و چې پهلې اوښې وویشتو بیا ستا رور وویشتو بیا ته وویشتې دا څه چل په ده باندې بس والله د دې نه الله علم دی او به دا د دې نه مخکې یو 2-3 ورځې مخکې راغلی روژه کې داسې ناهم تاریخ باندې نو دې مور ته مې ویلې چې تاسو کوم موږ تعویضونه کړي دي نو ما پسې یو وراره راغو بشیر آباد کې ولاړو مزه ما ته وایي راشه شهزاد سید میر راغلی دی نو زه چې راغلم مې ولې راغلی وایي تاسو وایي مور نه دې تپوس وکړه چې زه مور له راننوتم مې څه چلې وایي دی وایي چې په ما دې تعویضونه کړي دي نو ما ورته ویل چې یاره موږ تعویضونه نه دي کړي دي مور مې ورپسې قرآن راواغستو قرآن مجید او ورته ویلې چې یاره موږ دا قرآن دې موږ غر کړي لا دې تاسو غر کړي چې موږ تاسو باندې تعویضونه نه دي کړي موږ دا شیز بیخي د سره کړی نه دی مزې ته مو ویلې چې یاره تاسو دلته نه ځئ وایي نه تاسو نه به اوس موږ بدللو دغه بالو تعویضونه هم کړي هغې د تعویضونو کې چې دا شک یې کوم څه نقصان شوی و چې څه بدل هغه ټیم ورسره ما دوی سره لاس واچولو مې ځئ زه دې مور ریچار کړم بیا زمونږ یو خپل دی هغې ته یې نو رنګ وکړو هغه بیا دوی ته رنګ وکړو چې تاسو دلته راشئ نو دوی هلته لاړه چې وایي تاسو په موږ تعویضونه کړي بیا ما ته رنګ وکړو دی ما ته یې دمکي راکړه وایي چې زه به اوس درځم او زه به تاسو سره داسې کوم او ولم به م او پرېږدم هم نه تاسو څنګه تعویضونه کړي دي دې کې ورسره هغه مشر سید میر چې کوم و ده سره میله و هغه ورسره ده سره لاس و هغه به دې لمسولو چې تعویضونه یې رامانې کړي زما لوریانې تښتي او زما بچي وران شو دغه شو دا ستاسو په تعویضونو شو دی شک و د دې په تعویضونو شو نو دی پکې یاده کړه مونږ یو ترور و هغې هم پکې یاد کړه مونږ ټول یې پکې یاد کړو ما د خوراکۍ هم پکې یاده کړه نو دا ټول یې پکې یاد کړه چې دوی په مونږ تعویضونه کړي دي او داسې دی ولمسولو چې یاره ده ورته ویل زما بچي نه کېږي نو وایي مونږ پلانکي بابا له تللي چېرته څوک چاله به تللي وایي چې هغه وویلې چې یاره تعویضونه در باندې دوی کړي دي چې ستا اولاد نه کېږي نو دا تعویضونه کړي زما مشر ورور سید میر چې کوم و د هغه کور والا چېرته تللی وه د دروغ ورته چا ویلي دروغ ورته چا ویلي چې دا به مونږ دې خلکو در باندې تعویضونه په دې شکونو باندې هغه پهله څه اوښې وویشتو بیا ستا دا یو ورور وویشتو دې بیا د دې څو ورځې پس وویشتې زه بیا په 22مه 23مه داسې ټایم کې زه بیا بشیر آباد کې ولاړم او راغو دوی مو ویشتم تاسو خبره ترې شو دا ټایم خبره دا وشوه ما اوس تازه واده کړو زما د واده 5-6 میاشتې کېدې
ما ته ویلو درنه دا ښځه پاتې کوم او په ډاري کې رامانې 2 ډزه وکړو بیا زه 2 ډزه ولګېدم زه ورپسې راپاڅېدم ما سره هم تمانچه وه زه تش نه وم ما چې دې باندې حرکت وکړو ده سره وروستو یو بل کس و هغه ویل چې تمانچه ده ورسره هغه تیار و بس एकदम یې زه وویشتم هلکه زه خو لګېدلی وم ما خو دومره حرکت نه شو کولی خو چې زه بیا وویشتم نو زه ورپسې بیا هم الله دومره همت راکړی بیا راپاڅېدلی یم بیا هم پرې ما 2 ډزه کړي دي خو الله بچ کړي نه دی د دې هر څه نه ستاسو د دریو ډزو نه بعد د بیا خپل ورېره کله وویشته او هغه یې څنګه وویشته ډزو نه بعد ستاسو بل لور ده سید میر چې کوم دی سید میر او دی خو میله و سید میر ده ته 10 لکه روپۍ منلې وي چې ته دا 3 کسان وله زه به تا ته 10 لکه روپۍ درکړم نو دوی چې هغه له پیسې نه ورکولې سید میر دی بیا د کور وشړلو ده ورته په کور کې کرښه راکړه چې دا نیم کور ستا او نیم زما نو هغه چې ورسره ونه منله د کور یې وشړلو نو ده بیا د شپې 3 بجې تللی دی سید میر یې ویشتی دی خپلو کې دی وران شو بیا مړو که زخمي و هغه مړو هغه یې په سر ویشتی و یو ډز مې ویشتی ما سره ریکارډینګ شته دی پای کې ده ما سره ریکارډینګ چې د مرګرې اوسه پورې چې د مرګرې اوسه 10 لک روپۍ د څه غوښتې د مونږ د ویشتو یې غوښتې وایي دوی په مونږ تعویزونه کړي دي وایي زه 10 لکه روپۍ در کوم چې دوی ولي تعویزونه به ختم شي کوم دې اوس تعویزونه ختم شو د مونږ ته اوس تعویزونه سید میر څو ورځې پس ویشتو ستانه سید میر ورپسې تقریبا داسې غټ اختر ته 10 ورځې که 100 ورځې پاتې وي چې سید میر یې بیا ویشت روجه کې ویشتې هغه اختر هغه یې غټ اختر ته پسې ویشتې دی او دې مونږ 3 کسان یې روجه کې ویشتې چې په کله دا یو بل به ویشتو او به تښتېدو تاسو سره به سره رابطه کوله مونږ چې ده به کم کس ویشتو ما ته به یې رینګ کولو ما ته به یې په میسنجر باندې په میسنجر کې ټول ریکارډینګ ده شته دی لا به یې په همداسې بیا یې همداسې سیمونه یې لړه کړل ماتې کړل په سیم رابطه به بیا نه کول بیا به یې په میسنجر دغه وکړو په سیم یې چې کم کړی دی سید میر یې چې وویشتو یو ډز مې ویشتو په سر مې ویشتو د شپې 3 بجې کوم ځای کې هغه ایشته هغه یې جمرود کې ویشتې دی هغه خپل کور کې ما دې هغه ټیم به چې د سینګرینګ وکړو چې د نمبر دی بس ما کال مې اټین کو ډایرکټ مې ریکارډینګ شروع کړو نو هغه خبرې د ټولې زمام ټیپ دی او د دم ټیپ دی چې ما ورته په دې ویشتو چې تا خو پیسې در کوم او په ما 3 کسان مې شروع پیسې در هغه وی په دې مو ویشتلو هغه کیم دی وای چې ما ورته ویلي چې دومره کارونه لري رامانیو کله اوس ما سپاک اوس ما له وکیل نسی ما له بي بي یو کا او داو کا ما اوس سپاکا وای زه نه سپاکولم وای ما غلاړم وای شپې 3 بجې وای دا کور یو شړلم ما په سر وشتو دا لور د سید میر و دا لور د سید میر چې وشتو ما غټه مې دا لور بوت ځان او سید میر چې وشتلو هغه وشتلو دی روچته کزان سره بوت دا سره مې د دې چې نسونه مریو سوم نو تقریبا ویا 12 کال عمر د سی بیو د ځان سره بوتله دی بیا الته نکاح کا پنجاب کې په 1000 روپۍ چاته نکاح کا به دا غنه بوتلې دا او وی وشته دا هغه کله وشته به تاسو راته بیا هغه نه پس رابطه نه کړې دسی به هغه نه پس په میسنجر باندې په قران لاس کې وسو چې زما د مور نوم یې غستو چې دا به ما نه خور زوینې نه په قران لاس کې وسو وایسونه وکړه او د بچولې دمکی ورکړه چې بمونه به دروړم کور ته ګرنیټونه به دروړم وې دې د بخور کې خزو نر علما ګرنیټونه به دروړم تاسو یې گرفتاری نه پیلم تاسو څه ویډیو را لګره د گرفتاری نه پیلم ویډیو را لګلې را په گرفتاری نه پیلې زما تصویر ورکړې زما د ضرور زما دوه را راغني دا غي تصویر ورکړې دي چې زما بیا درځم او تاسو خیر نشته د گرفتاری نه تقریبا 10 بجې دی دا ویډیو ورکړې او کامران خان او ډي سي پي سي وو دی چې کم نه ورغلی وو سی جو سي وو د گرفتاری نه پیل دی دا ویډیو ورکا دی ورته الته ولاړو او تقریبا د 12:30 یو بجې کې دی گرفتار شو بیا کامران خان او پولیس والا د دې سی جو سي ډي سي پي سي د دې لړۍ عزت کی چې موږ سره ډېر مرسته وکړه تاسو سورور یعنی والله موږ سره ډېر تاسو سورور یعنی پګرور یانو او دا چې کوم د ملزم دی دا پکې سویم نمبر دی دا دریم نمبر دی تاسو د ټولو کشر ټولم د یو مور نه زه شپږم نمبر یم دا پنځم نمبر دی پر یو واده کړی یو بالکل د یو مور یو وجه څه ودی د سلیونه شي وجه دا د بس لالچ تعویذونه او پیسې لالچ تعویذونه دا غبلو د سره د پیسو لالچ د پیسو لالچ او تعویذونه او کله دا ویډیو چې ستا بچی نه کیږي د کال یو نیم کال د واده شو او خدای شته کومه د واده نه خبره مو دا دغه یو ما دې سره ویلو چې زما واده دی مال پیسې راکمه چې زندګی بدلیږي ما ولا یو نیم لک روپۍ ورکی مل دا ولا ځان له واده دی وکا وی واده نه مې وروره دا کیسه نه کومه ځکه زما کور کې زما مور مشره ده زما ورور دی دا غي ته وینا نه کوم ماته کې مې څنګه درځم په پیسې وای د شکو چې د بچی نه کیږي تعویذونه تاسو کړی دي او هغه بل ورور ته څه نقصان شوی سید میر بچی به لوري د کور یو ځل تختیدلی و دی په دغه کې را پیدا کا همدغه یو دی په اسلام آباد کې کچرته را پیدا کا نو هغه په دا وکوله چې ارزه کې وپرې هغه په دا وکوله چې تا زما لور تختولې دی خپل کې لاندې وته بیا د دې منځ کې یو مشر راغو چې ورته ویل چې ته په هغه ویلې زه دیولم سید میر ویلې زه شهزاد ولم نو چې ته شهزاد ولې نو تا ول انکوایري وکړه دغه وکړه چې شهزاد سره ثابت شو نو دیوله
ستا بیا حق دی دیوله چې هغه بیا عمده شي عزت پیدا که په سی ډي آر باندې په دغه باندې هغه جمرود کې نو هغه چې پیدا شوه نو بیا دی بوتله چې په هغه ورځ چې د جنیم جیل کې وه هغه کسان هم جیل کې وو په هغه ورځ بیا د جنۍ چې دی راوویسته نو ډایرکټ یې مونږ را راوستې ده نو دی دا چې چل خولی دی سید میر وله خولی و او مور یې ورغلې وه مور یې افریدی ده خو ډېره خدای دې کې هدیره څه چې جهنم کې دی له خدای پاک ما سره ځای نه راکوي دا دومره کمسته ښځه وه نه دلته نه جمرود تاڼه کې وه دلته نه بیا ډایرکټ مونږ را راوستې ده مور یې ملاقات ورسره چېرته کړی دی ورته دا خبره خپلې لور ته اچولې ده چې زه د شپې وده کېږم ما له په خوب کې راځي چې تاسو په ما تعویضونه کړي وایي چا درمانې کړي دي نو یو به دې ورته نیا یاده کړي زما د مور یو به دې ورته ترور یاده کړي زمونږ خو یو خور ده او یو ورته دا یاده کړي زمونږ یو بله ترور ده زمونږ هغې یاده کړه هغه عالمه ده او بل یې دغه یاد کړو دا زما دا ورونه یاد کړه دونه ډېر نقصان چې وشو که نه دا صرف دې نه وشو چې چا ورته ویلي تعویضونه مطلب لس خو ده کړي دي خو ګنهګار خو هغه انسان دی چې چا ورته دروغ ویلي دي که نه که مولا دی او که هغه که هر څوک دی که مولا دی او که هره په محکمه ده دی خو مونږ ته پته نشته چې دا تعویضونه کوي څوک او څوک دغه دا شیطانت کړی چا دې ته دا شیطانت سیدمیر کړی او د سیدمیر ښځې کړی و سر دا چې کوم ملزم تاسو نیولې دي دا مطلب د فقیر آباد کې هم کیس کړی و مطرح کې هم کړی و خیبر کې هم کړی و اسلام آباد کې هم کړی و دا د ملزم د گرفتاری چې کوم دا کامیابي تاسو له الله درکړه دا څنګه وشوه دا گرفتاري جی بالکل دا یو سیریس کیس و د هغې وجه دا ده چې د خپل فیملي کې 3 کسان قتل کړه 2 زخمیان وو او د هغې نه پس هم د دمکیانې ورکولې چونکې دا ډېر زیات چالاک دی او د داسې سکلو موږ ته نه وبرېښي چې موږ دې ګرفتار کړو دی دلته نه دی او ګنډۍ کې ځایونه به یې بدلول کله یو ځای کله بل ځای خو موږ چې کله ټیکنیکلي په دې باندې کار وکړو او بقایا زموږ چې کومه د انفارمران وو هغې انفارمیشن دا ټول څیزونه چې موږ کله راجمع کړه نو موږ سزې پورې ورسېدو موږ ریډز وکړه هغې کې خاص کامیابي مې ونه شوه خو دغه ورځ باندې بیا انفارمیشن و چې دی به راځي او دا چې کوم وروڼه د مخکې زخمي کړي وو دوی به قتل کوي نو د هغې لپاره بیا موږ خپل ډپلایمنټ وکړو او دی بیا موږ 400 اډې سره ګرفتار کړو بقایا د چې کوم کیسونه کړي دي نو هغې کې شارټ به درته ووایم چې دی اولنی کیس مطرح کې وکړو 302 دویم کیس 324 اقدامي قتل هغه فقیرآباد کې دریم کیس 10 ورځې پس بیا فقیرآباد کې څلورم بیا خیبر کې هغه 302 او بیا ځان سره د ماشومه یې غوا کړې اسلام آباد ګنډۍ ته بوتله نامعلوم مقام کې دی اوسېده هغې نه پس هغه ماشومه په 15 ستمبر باندې هلته نو دا ټول یو سیریز کې دی روان و تقریبا مارچ 9 ستمبره پورې دا دومره قتلونه غوا او اقدامي قتل چې څومره کیسونه ده وکړه نو دا ټول د فیملي خلک یو اولنی یې وښې او ورپسې بیا ورونه او بیا اخره کې د ورېره عمر خان څنګه چې صاحب ووایي که نه دا ملزم د هر یو کیس به خو دې نه پس د خپل تفتیش کې څه ویلي چې دی به تلو چېرته پېښور کې به و که نه اسلام آباد کې دا چې کوم ملزم دی درنده صفت انسان دی یو خونخوار د نیم نه زیات خپل خاندان یې برباد کړی دی ده به چې کله دا کیس پټېدو کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ټکانې به نامعلومې وي خو کار به یې وکړلو بیا به غیب شلو واټساپ به یې نه استعمالولو ریګولر موبایل به یې نه استعمالولو نور چې ده کوم ملګري هغې سره روابط بالکل ختم کړي خو ده د مارچ په 13 مارچ باندې چې د کوم قتل وکړو خپل وخت یې دا کړلو خپله خور یې کونډه کړله برباده یې کړله او داسې بیا په دغه ورځ باندې راغلی دی په 13 ستمبر باندې فقیرآباد په حدود کې یو رور یې ویشتلو بیا په 25 مارچ بل رور شو په 4 جون بیا هلته په بیدردۍ سره یو بل رور جم کې هغه قتل کړلو او اورېده یې کړله بوتله خو هغې نه بعد دې بالکل روپو شوی دی په دې کې پېښور پولیسو ډېرې هلې ځلې وکړلې خیبر پولیس هم پکې ډېرې هلې ځلې وکړلې خو دا چې کله ارست کېدو نو دا په دغه شپه هم د قتل په اراده راغلی و هلته نه او ده د خپل ورور پسې راغلو چې دا قتل کوم دې څه وایي چې لکه مطلب زه به یېرېدم را یېرېدم نه یا چېرته پولیس لاره کې ودرولې یا نه پېژنګلو کې نه داسې خو اوسه پورې پولیس ته د واسطه نه راغلی نه یې ودرولې په ناکه وغیره نه ورغلې خو پولیس له چې کومې ممکنه ټکانې وي لټون پولیس کوم څه کې کړې په هغې کې چاپي وهل شوي ده هلته نه دغه شوي د ده زړه نه بالکل دا خوف وتې و دې وایي چې کله ما دا ړومبی مرګ وکړلو نو هغې نه بعد بیا راغله په دغه ورځ مې دا رور مې ویشتلو نو د ده په زړه کې دا کینه او بغض شولو یو خدای چې دی چرس هم څښي او بل لږ داسې ذهني تکلیف ورته هم شته دی هغه داسې احساس کوم ترې او کې یو احساس محرومۍ کې دی مبتلا و ځکه چې دا وایي چې د وروڼو یو خپل کار ژوند خاندان دی غریبي ده خو خپل ژوند یې روان و خو د ده د لاسه دا ژوند یې برباد شو نو د دغه احساس یې کوم ترې و احساس محرومۍ د لاسه ده پرله پسې دا قتلونه او د اقدامي قتل دا وکړو بیبي ستاسو بچي دي زما ټول شپږ هلکان وو یو مې لور وه ستا خاوند ژوندی دی که مړ دی زما خاوند مړ دی په خپل مرګ مړ دی په خپل مرګ مړ دی ستا شپږ زامنو کې چې دا کوم دا سیدمیر و دا به 2 نمبر و دی ټول کې مشر و او دا بل چې ورپسې ګرفتار دی د څه نوم دی
د شهزاد شهزاد سویم نمبر دی شهزاد د ټولو کې شریز و شیراز مې کشرې زوی دی دا چې وشته دی دا ستا ټول بچیو کنه ټول د ما بچو دا ولې دا یو پکې ولې د سیګریټ ورشي وجه بس وجه نه زنیم خبر خو نافرمانه ډیر چې خدمه خاونم لګ ګډ وډو نشيو د چاسو نشبه کولا بس پلار کا کولو نه او زمانه کا کولو نه چې لګلوي شو بیا وتل بس ګډ وډ بګرځیدل بهر به شپیم کولی شهزاد کوم ورته چې دا کار مکوه هغه به د کسته نه کولو په مور خو د خلکو اعتمادي کنه د سید میر ولې پتا دا شک کو چې ته تعویذونه کې ځکه ټول بچی دي کنه نه ما ټول بچی دي خو بچی یو سړی ظالم شي چې اوس د خپل کور لانجه ته بل راوړي خدا زور او زبردستی شو کنه چې کله د لور د کور اوته نو دا په ثوابه کې 2 میاشتې پس پیدا شو چې دا بیا 2 میاشتې پس پیدا شو نو دا بیا لاړه جیل ته چې جیل کې ورکا نو په جیل کې بیا زمونږ یو مشر دی هغه ته کې ناستل چې موږ ته څه طریقه وکړه چې موږ دې سره ملاقات وکړو کلثم سره ملاقات وکړو په ملاقات کې ورته د مور او پلار دا چلو خولو چې ته وایه چې زه اوده شم نو زه په خوب کې تعویذونه وینم او په ما باندې نیا او ترور او زما یو بل ترور خور ده چې دوی په موږ تعویذونه کړي دي زه په خپله د کوره نه یم وتې زه دوی په تعویذونو باندې د کوره اوښکېم نو بس د پلار او د مور ورته چلو خولو چې ته وایه چې زه په خپله نه یم وتې زه په دې تعویذونو د کوره وتې یم نو بیا د هغې نه بعد بیا دې وویله چې لکه موږ د دې ضمانت کوو بیا په چمروز کې د دې ضمانت شو 50 لکه روپۍ ضمانت یې نه 50 لکه ضمانت یې نه واخیستو بیا د لور آزاد شو چې د لور څنګه راووته روجه وه څلورمه پنځمه روجه وه نیغه ما کره راوسته چې ما کره راغه ما ورته ما ورته ویل چې یار کلثم څنګه راغی زه خو داسې په موبایل چا خبر کړو ما چې د سید میر 3 نمبر لور د کوره تللې ده او که دې خوا راغه نو ته څه ونه وی کور کې کېنوه نو زما هغه خبره یاده وه چې دا جینۍ راغه او ما ورته وویل چې راځه لور دلته کېنه خو تا نه کېناستم هلته چا سره راغلي وایي زه یوازې راغلیم ما ښه چپ شه خبره خرابه ده مونږ کره یو ګاونډی ناسته و ما ویل راځه خو دا نه راتله بس ما ورته ویل چې لور زه خو نوره نه شم ودرېدی د ما خپې اپریشن شوی و ما چې ته نه کښېنې په دې کټ ما سره نه کښېنې زه خو نوره نه شم ودرېدی بس دې کې دا دواړه هلکان کور ته راننوته یو سید میر یو شهزاد دې دواړه کور ته راننوتله او ما ته یې لاسونه خپل خوله چې وګوره زه ټول خوږ یم طول زخمي یم ما ورته ویل ولې سید میره به څه خوږ یم وایي دا تاسو کړي دي مال مونږ څنګه کړي دي وایي تاسو پې تعویذونه کړي دي زما په بچو باندې زما بچي تاسو لیوني کړي دي یو دم زه ما شاته مخ واړولو ما مشرین کور ته وویله مشره خو نه مشره خو هغه ده خو چې کور کې را سره کمه وه ما هلته قرآن پاک راواله چې دی قرآن پاک راواغستو نو ما کولاو کو نو زه اوس پکې صورت توبه مې راوښکه چې هغه مې راوښکه نو هغې ته ویمه چې ته مالګه راوړه چې زه په دې قرآن پاک واچومه چې زه دې ته چې یاره مونږ نه دي کړي که مونږ کړي خدای دې مونږ غاب کې کړي خدای دې تا بس دا ما ته دا انګور وایي چې امي مالګه فیصله چې روچه ده او 6 بجې وي د مازدیګر 6 بجې وي روجه ده مالته صحیح شوه بس دې کې د بار ووتلی چې بار ووتل او بار یې بس خلکو ته چغې کړي او بس دې هلک ورته ویل چې زمونږ یو بله واقعه شوې وه نو هغې د شیراز ورته ویل چې دې ځای نه ځئ اوس به هغه خلک خبر شي او بیا به نور هم لانجه درنه شي دې ځای نه ځئ خو بس دې لګیا و بیا ورته یو هغه بل کس وویله چې تاسو زما ځای ته راشئ بیا هغه یې تلاسه کړه چې تاسو کور ته لاړ شئ ګوره دا بېګناه دي او د دغه ځای نه بس بیا دا چې کله دغه تاسو کره دي راغله او دا لور یې راغله په تاسو شک وکړو د دې نه پس بیا نعمان وویل چې تاسو د دې نه پس بیا یې هغه اوس ما نه هیر دي زویه چې هغه 5مه روجه وه 8مه روجه لکه د دې چې دا کلثوم تاسو کره راغله او د دې نه پس بیا نعمان وویستو چې نعمان بیا 12مه روجه وه زویه 12مه روجه وه مونږ ته پته هم نه وه دوی لاړل هلته او د هغې نه یو د دې ویشتو نه 2-3 څلور ورځې مخکې لاړل زما لور باندې دمکي واچوله اوس دا خو دا چې کوم ملزم دی دا دې مسوی دی دا نور دې مزامن دي کله ده تا ته ټلیفون کړی دی په دې دونه وخت کې چې را مې داسې ویشتو دا مې داسې ویشتو غلطي مې کړې نه موږ ته هېڅ هم نه ویلې صرف چې کله نعمان یې هلته وویشتو زما دا منیر زوی دلته وویشتو نو بیا هغې اخوا بیا بس موږ خو خو یې هسپتال ته یوړو منیر هسپتال ته یوړو اوس خو بیا زما خبرې ته غوږ کېده نو موږ باندې خو ډېر تورتم شو او یو قیامت شو را کړه نو خلکو موږ کینولو داسې غټې غټې درې وي هغې باندې د دې منیر
د دې منیر دا وینې هغې پاکولې چې هغه وینو کې به دا خلک خوایېدل نو هغې باندې پاکولې او موږ ته ویل چې کېنئ سبق ووایئ کېنئ قرآن مجیدونه راوالی سبق ووایئ زما دې ذهن کې راغل چې راشه لور خبر کړمه چې دې سبق هم ویلی دی او ورور هم خوږ شو نو هغې اخوا نه کولو موږ دې خوا نه کولو هغې موږ له اطلاع راکوله د خپل خاوند د مرګ اطلاع درکوله او د هغې ګاونډی وه هغې اخوا نه کولو دې موږ زما انګور دې خوا نه کولو چې کله زمونږ لمبر هغې ته ولاړو نو ورته ویل چې تیرې ته وایه چې راشه ویل زه د تیرې ورندار یم زما د لور او ورته وایه چې مور دې وایي چې زه راشه ورور یې دله ویشتی نو هغې ورته وویل چې نه 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 هغې نه دی ویشتی نو ما نه ویشتی دی نو په دې خبر شو نو بیا یو ورور الله دې نه هغه ساعت نه ښایي بیبي دا ستا بیا چې و نو چې دا کله هغه شو نو پولیس راغو چې پولیس د چوکۍ نه راغو بشیرآباد چوکۍ نه پولیس راغو هغې زما نه بیان اخیستو چې دا څنګه چلو ما هغې ته خبره کوله زمونږ یو ګاونډي ولاړو او هغه وویله پولیس والا ته چې هغه بل کس مړ دی وایي بس بیا مونږ په ځان نه یو پوه شوي اوس یو خبره ده دا خو ټول ستا بچي دي که نه دا ستا زوی چې کم نیولی دی په دې اوس ستا په زړه کې څه خفګان شته دا هم ستا زوی دی چې کم نیولی دی په دې اوس ستا په زړه کې څه خفګان شته دا هم ستا زوی دی داسې زوی دی الله دشمن ورکړي زما دا زما دشمن دی زما وړو وړو بچو له تمکي اوس ورکا چې په منیر او په شیراز خو مې تېره شوه او اوس ورپسې د منیر د بچو لمبر دی نو دا به زه برداشت کړمه داسې بچي ته به زه بچی ووایم زما پاک واړه واړه ماشومان د قرآنونو توتیان دي د قرآنونو حافظان دي او هغه پدر پدر دي چې د خلدا په موبایل باندې ورکړي نو هغه ویډیو چې لاړه شي د مدرسې نه د ما ماشومان روشړي وایي په مدرسه به راوخي چې پردي بچي به مړه کړي داسې نشې مشې کوي نه او نشې کوي او ښځه خو شته بچي مچي شته بچو نه مونږ نه خبر چې بچي شته او که نشته دی د دې دوران کې تا ته ډایرکټ چېرته په خپله ټلیفون کړی دی ما ته وایي چې میخه زیری نو یې کټې وه او چې او میخه زیری نو کټې وه ته به ما نه په دې ژوند کې خوشحالي ونه وینې که تا ما نه په ژوند دا ویډیو شته په موبایل کې په قرآن لاسې دی او پاڼې چې اړوي په دې قرآن مې راته قسم خوړلی دی چې پرېږدم دې نه د مور خو ډېر غټ مقام وي که نه ولې دې داسې کوي نو هغه به الله ته پته ده چې ولې دې داسې کوي ما نه هغې کور غوښتو کور د ما په نامه و ما له خاوند راکړی و کور به ما په نامه و خو چې دی به تلل منیر باندې به په فردوس کې تماچې ایښې ما کور خرڅ کو مشران زما یو اندرور زوی دی او یو مې لیور دی ژوندي دي اوس هم اسټامونه را سره اوس هم شته دی ټولو حساب کتاب وشو 15 لکه روپۍ مې سره د سید میر ورکړي دي ټولو له خپل حقونه ورکړل ما ویل چې دا ورځ ما لیدمه چې نه منیر نه سید میر کې تاسو شته دی او نه شهزاد کې تاسو شته دی دا ډېر ظالمان دي او ډېر مو ځانته یو الله پاک اوچته خو دې الله نه ځان کم نه ګڼي ګرفتار شو الله دې سزا ورکړي الله دې سزا ورکړي خو زما به مرسته کوئ او زه به کلاباد تاڼۍ والا ته ډېره شکرګزاري دوا ورته کوم الله دې ولې جنتونه ورکړي الله یې د هره مصیبت نه وساته الله دې ولې ترقي ورکړي په بچو دې الله خوشحاله کړي په دغه ورځ د غاړې لانجې نه نوره مزید هم خلاصه نور هم لانجې نه کړي دا ویډیو موږ سره په موبایل کې اوس هم شته دی ټولې دنیا ته شته دی ټولې دنیا به موږ ته ویل چې ګورې ځان کې وساتئ ګورې بیا یې دله دمکي درکړه نو دا ډېر ظالم دی خواست کوم زه الله ته به سوال کوم چې یا الله دې پانسي کې ډېر ظالم دی بړ کې ترس نشته دی کامران خان تاسو د دې کیس انویسټیګیشن افسر یې که نه دې سړی وجه چې د همدغه تعویضونو شک تاسو به دې اورېدلی که نه بسم الله الرحمن الرحیم موږ خو نن د ده کسټډي راواخیسته او چونکې موږ ډایرکټ راغلي خو موږ له سرسري انټروګیټ کړی مکمل مې انټروګیټ سرسري چې کوم انټروګیټ شوی دی هغې کې دې څه وایي هغه کې دې همدا وایي چې ما نه غلطي شوې ده زه پوه شوی نه یم او زه په خپل غلطي جرم باندې پښیمانه یم خو اوس دې موږ فردر به انټروګیټ کوو چې حاصل حقایق د دې څه شي دي چې موږ سره 3 ورځې کسټډي کې دي هغې کې به دې موږ فردر نو خلک یو واقعو کې دي 15 واقعاتو نه اوس چې کله ګرفتار شو دې پیمانه دی همدغه خبره سوال وکړي بالکل دا سوال هم مونږ کړی همدې په وجې باندې دا چې دی چونکې تاسو ته پته ده چې وقوعي کېږي خو دې باندې افسرانو اکشن زیات ځکه واخه چې ده به په ټیک ټاک سوشل میډیا وغیره باندې پراپر تھریټس ورکول چې یاره زه بیا مو هم مستقبل کې هم زه داسې نه پرېږدم کله بیا ویډیوز ورکول چې په قرآن مجید بیا لاس ایښی و چې یاره زه په دې قرآن به لاس ایږدم چې زه به تاسو پسې بیا هم راځم او هغه وخت هغې په جدي ته مونږ دا فیلډینګ هم سیټ کړی او مونږ همدا کسانو چې مونږ په سپینو پارچاتو کې مو ورپسې لګولو چې یاره کله هم دوی اټیک کوي هغه کوي مونږ ګرفتار تاسو په انویسټیګیشن کې هم کافي وخت تېر کړو په ده باندې 302 دي 2324 دي په داسې کیسونو کې څه خیال دی ملزم ته به سزا میلو بالکل انشاءالله امید ډېر دی
ځکه چې د مرډر ویپن هم ریکور شوی. ډېر کوشش په دا وي چې موږ دې سره کوم جوډیشل کوم موږ ډي پي پي صاحب دی هغې سره موږ سجیشن په پرېښلو او دې ته موږ کوټ کې چې کوم قانوني سزا ده او کوم هغه دی هغې کې موږ د اخري حد سزا ورکړو. دې حوالې موږ اسلام آباد پولیس سره هم رابطه کیو، شاکس جمرود پولیس سره هم رابطه کیو او متحد ته وړبلۍ صاحب سره هم زه په رابطه کې یم. دا ملزم چې کوم دی وایي چې ما دا سټارټ دا چې کوم خلک مړه دي که نه کوم هم د وروڼه چې زخمیان دي یو ورور د دې فیملي وایي چې دته شک و چې تعویضونه څنګه خبره دا اصل کې داسې خبره ده چې په دې خپلو کې جایداد تنازع پیله پیسو تقسیم هم وشو، پیسې دته میلاو شي. د پیسو چې دي غلط استعمال وکړي او هغې نه کړي نو د سره چې کله پیسې ختمې شي نو دې بیا خلکو مسګایډ کړو چې یاره دا تا سره د ځکه د یو خراب ژوند روان دی چې تا باندې تعویضونه فلاني تعویض کړی دی ډنګري تعویض کړی دی. نو دغه خبر ته سرسري مونږ ته وویلله چې یاره دغسې تعویضونو او مونږ به تعویضونو په ما کېدل نو زه د هغې د وجې نه به خراب وم ما دې ځکه ختموله. خو لا مونږ فردر هغې رزلټ ته ورینو چې یاره واقعي دا خبر ده او که نه ده دا مونږ دوران انویسټیګیشن مونږ ته معلومېږي. که فرض کو تفتیش کې دی وایي چې فلانکي تعویضګر ما ته ویلي و چې دا تعویضونه په تا باندې دوی کړي دي نو د هغه تعویضګر خلاف به بیا څه کاروایي کېږي؟ بالکل نه. تعویضګر خو دا دی چې دا الزام په مدعیانو کمپلیننټس لګوي چې یاره دوی په مونږ تعویضونه کړي دي. البته مونږ به هغه به ریلیونټ سیکشن حوالې سره هغه به مونږ قانوني چې کومې تقاضي پوره کړو چې د خلاف که څه داسې څه جرم له هغه کې هغه کې راځي زاویې کې نو مونږ به دې پکې بیا چارج کړو. ګرانو کتونکو دې کې شک نشته چې پولیس کم کار کړی دی نو هغه د تعریف قابل دی ځکه چې یو داسې ملزم یې نیولی دی چې هغه 15 د قتل او اقدام قتل واقعات کړي او په شپږم پسې راغلی نو دا د پولیس یو ډېره ښه کارکردګي ده. خو اوس دې الله وکړي چې دا څونه کیسونه په دې ملزم باندې دي چې دې کې داسې تفتیش وشي او داسې چالان جوړ شي چې عدالت نه دته سزا میلاو شي. دویمه خبره مونږ په دې معاشره کې د دې زنانو د تعویضونو خبرې چې کوم دي دا مونږ د بچپن اورو چې دې داسې خلک بلا شی دي چې خلکو نه پیسې اخلي د دروغو تعویضونه ولا کوي بلا شی داسې خلک هم دي چې هغه ورته وایي چې دا به در باندې پلانکي کړی دی او پلانکي کړی دي نو ګورنمنټ لم پکار دي او پولیس لم پکار دي چې کم ځای نه دا شی شروع شوی دی کم سړي دي ته ویلي چې په تاسو باندې د مقتولینو فیملي تعویض کړی دی الله دې وکړي چې هغه ګرفتار هم شي هغه ته سزا میلو شي او هغه ته دې الله پاک خپله سزا ورکړي چې نور خلک د دې لانجو نه او د دې د دروغو الزامونو نه بچ شي.